بیا لکه سلکه د باندې چې کله داسې سي او کله داسې دي چټې دې د دانه جوړ کړې په یو ځای ودرېدې نه چې څه چل دی خېټه خو دې دال نه دی خېټه کې دې دال نه دی ټینشن کې ما ته دې څه ټینشن کې په څه ټینشن کې تا ته زما پته نه لګي چې په ما کې څه تبدیلي راغلې ده خو هماغه زوړ ساده ګلې یم بچي هېڅ تبدیلي پکې نه راغلی بلکې رنجونه دې قیر سره یانېستي دي او یو فرق پکې دا دی دا فرق دی دا وګوره دا وګوره بدله اوس پوه شوې دا فرق کې ستا د لنډې دوه پټکه دي نو دغه ځای کې دي ابو دماغ کار نه کوي که نه دې له اوس بل کس په کار دی چې ما ته دوی ملینده رسې راکاږي شنه شونډک بدلوي څنګه دی پې راکاږي اوس په لنډې دوه کسان به پهته جوړندوم زه اصلي خبره دا ده چې ته مانه دا واده ولې نه کړې یاره لوبه ده صرف ډنګ ډي ته پاتې ده نو خو تا مې د خپل کاکا لور کړې ده پټې دی پټې دی وای علم پوخ شو خو چې څنګه څه شوه څانګې یا څانګې لورې داجی سلام علیکم وعلیکم السلام داجی تاسو نن د پټي نه په وخت رانغلې نو یم په وخت په راتم نه هلکان مې لګیا کړلو خو یم یو خبره مې بار بار تنګوي نو ما وی که نه چې د تره سره دا خبره وکړمه داجی د څه خبره یم بچي داسې کار دی که نه چې ما په وړوکوالي باندې ستا رشته کړې ده ستا د تره د زوی سره نو ما وی وروسته ورځه بوډا کېږم مور دې خو دې وبخښه کو ژوندی وه که نه نو دا غم به هغې کوو خو دا غم به زه اوس په خپله کوو نو ما وی خو دې خوښ یې که نه چې ترکه یې لږ وشو داجی د هر مور پلار په زړه دا خواهش وي چې د هغه لور دې په یو ښه ځای کې کښېني او داجی چې ستا څنګه خوښوي په هغې ما ته هېڅ اعتراض نشته بچي زما ستا نه همدا امید و او زه دا غواړم چې ته زما واره کره واده شي نو خو دې خوښ یې که نه یم ترکه به دې وشو دا خبره باید تسپینه کړو داجی د دې نه ما ته ښه رشته بله نه ښکاري راځه چې ځو ښځه راځه داسې چل دی بچي چې دا ګوټې به په دې مازدیګر کې دي او دا بنګله ما جوړه کړې ده ته وګڼه وسټه نو بیا به دا واده وکړو نو دغه ځای کې مې دماغ کار پرېږدي ولې زما نیکه تا له واده نه و کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام کاکاجي بخیر علي السلام علیکم کښېنه سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علي کښېنه بیا ما د واده خبرې شروع وې که نه په ما ډېرې خوږې ولګېدې یاره په ما خو څه زهر ولګېدل یاره ورا ما زړه په ارام کا یو خبرې نه راغلې ما بیا څه خبرې نه راغلي د خدای بې انصافو دا غریبانان چې اوسګار شي که نه نو دا به خلکو کله چې داسې یم خفه کېږه ما له سترګې بدلوه زه ستا ورور یم مخامخ خبرې وکړو د سره خبرې کوه خبرې کوه خو په درمیان کې به کسې قطارې به راسره نه کې هماته به دې ویلو که نه ده به درته وکړه څوک ته راځې ته اوس چې مالدار شوي نو خپل پرېږدې ته زما کارونه ستا کارونه نشته د غریبانانو کارونه ډېري ښه د مالدارو دونه دا ته اوس مالدار شوې اوس مخکې مالدار نه وې یا لکه ما سره جګړه کې که څه چل دي خبره په میدان کې ورته سره راغله خبره داسې ده که نه چې د انجینر پسې رښتې راځي او دې وړوکوی باندې مې رشته کړې ده دا واده زه وکړه بس نو ولې که چا دې ورکې وکړه حاجي بلکه ستاسو دماغ خراب دي ولې زما د مرګه مې اورېدلي دي چې ورکوله نه یې منمه ولې څه چل دی یا خانه داسې چل دی که نه د ورکوټوالې ویشتې میشتې زه نه منمه ما ته وګوره او ځان ته وګوره هغه زوړ منګې دی یا که هغه ګړوت دی یا که زه به اوس ستا ټول دې کور ته راولم وایم دا ماته خلپوسې کړي سترګې برابر دی یعنې هغه عمل به راسره وکړم چې راسره کړي دي ما سترګې بدلې کړي زه زویله ستا دا لور درسره کوم نه زه به ونه بل ځای کوم خله یو خبره بیا سره بیا به زما په دورشک باندې خپل یې کړي مشورت دې ستا دور شو مکه چې بهني وخوري سړیه ابو زه به دې کاکاجي د پهلې شی پوخ کړم بس دی دې په شرپ وړه ازه ګور به ته مې ولې دا مې ته مې کې ولې څه چل دی وکړي د خدای بې انصافه تا او په هغې کې ډېر فرق دی زه له خشته جینۍ کومه بهترینه کوم په دغې څه کې ابو هغه مشران وایي چې په خپل کور کې ځې که نه نو وایي بار ته ضرورت نشته زما د تره لور ده که زه سپوره خورم سپوره به راسره خوري او که وچه خورم وچه به راسره خوري ته پکې ولې ګړوی ساتې خدای بې انصافه نه ده د لا څه کې کاکاجي خبره وکړه ولکه صبر وکړه لکه پروردګار علمه په ده به وخت راځي زه به دته کښېنمه ته چې زما ځای ته راورسي نو بیا به واده کوم زه خدای دې بنیاد وباسه رور به دې کاکاجي خبره ته خو زما ترې زما نه ولې منډې وې ته یې پلار ته ووایې که نه ساکي داجی
دا ساده ګل خو ډېر ماشوم دی دې کې د هېڅ ګناه نشته وې ماته پته را خو ودې کتل چې په مې سترګې په خپل کور کې راویستې څو شو چې نن غریب یم سبا به ما خدای ورځ راولي کاکاجي ګوره که نه هر څه تیار دي او ستا لور چې کومه ده په ما کویدن شوي په ورکوټي والې باندې صرف ډنګ اډو ته پاتې دي که نه هر څه زه ټیک کومه ساده ګله بچي یو کار وکړه پلار دې رضا که نو زما رضا ده خبر کېږم لورې رضا ما بخوب رسېدلی ټرانسفرمر دی او پړاقې کړی او خو نه مني د فولادو دیوال دی نه پې سپېډه سر کوي نه پېډه سر کوي څه به ورسره کوم څنګه ته خو زما ته دومره ګران یې دومره ویم که ته زما نه شې که نه زه به دې د ټولې دنیا ته اور کېږدمه ساده ګله تېره باڼه دې زړه کې لار وباسي او زما په زړه ستا نوم لیکلی شوی دی او زه ستا په مینه کې د خپل سره تېر یم منم د زخرو ګوټ په تېر کم د بل په ډولۍ کې به کښېننم اوس دې منمه ده دنیا ته به له اور کېږدم خو بوچاړو ته ولې بل څه ته نه بیا د خپلې بوساړې ته اور کېږده که نه دا پلار دی نه بس بېغمه شه دا خبره به زما ابو به دې خبرې ته غاړه ږدي صحیح ده زه ورځم نن د تره مې د دولت سره سره په سترګو پټې ولګېدي ګلبالي همداسې سیکل مې راغوښتی دی که نه چې 3 فوټه به په هوا کې روانه ښه د ځمکې نه فانتاسیره دا خو ملک صاحب دی دا نه ملک صاحب ملک صاحب خیر سلام علیکم خیر دی یم څنګه سړي فصلونه خو زبردست شوي دي که نه یاره ملک صاحب یم قربان شمه داسې فصلونه او پړومبي ځل شوي دي هغه شکر دی خو یو خبره مې یاد ساته حاجي ګورې زکات په هر سړي له ورکوې ښه یاره ملک صاحب که ته ویې وکړې وې هر چا خپل زکات میلاوېږي بس زه ټیک شو ځه قربان شم ستا خو هر څه دي نو ته ما سره نه ښه زه دله بس بیا زکات دله مه هغه مه کوه ځه ته پټو خیال کوه زه لاړم ښه زه خوشحاله شوم ځه د پټو خیال ساته هغه داجي نن ډېر ناوخته کړی پته نه لګي چې چېرته تللی دی څنګه بچي سلام علیکم وعلیکم سلام داجي نن ډېر زیات ناوخته ویم ناوخته څه کوې بچي نن دونه خوشحاله یم چې څه راته ووایم ولې داجي یم داسې کار دی بچي که نه چې کوم زمیندار خوړو کې که نه نو هغه هسې نه وي بچي داسې کار دی چې ملک صاحب پټي دونه ښکلې سبزیانې کړي که نه یو کاټ شوي دي املوکان شوي دي ویم هر څه شوي دي بچي دی خو ګوره داسې ټیپرې کړي چې په منډۍ کې به زمونږ ټیپر خرڅېږي ټیپر او که نه داجي پیپر ډېر ښه شوي دا ډېره زیاته وینه جوړوي بچي به دا خبره پیدا زه ملک صاحب ته وړم اورې چې ورته وښیم چې ملک صاحب وګوره څنګه ښکلې سبزي شوې ده صحیح ده داجي لاړ شه او ته را کور ښایسته شه ښه ګلبالي ګلبالي خان صاحب رالم دلا دا راته ووایه که نه ګلبالي نه دې بار نه کو نو څوک ته په ماشوڼه پوزه دی وغورو لګه نو خو پوزه یې هغه ته تلې ده که نه دا راته ووایه درېیمه ورځ د ته خپه ګرځې یاره ډېر زیات خپه یم ولې بس ماله چې واده وکړې واده نو انسانان نشته. ازویا خو ټیک ته کور دې مشته پټې دې مشته خو انسانان د سره واده نه کوي خوښ دې نه چې دې سوي سره در واده وکړم نه ماله خو سوي سره واده مه کوه وایې مې هغه سوي ما هغه منډه کړې خیر مه خفه کړې کله چې مړ شي که نه زویا نو بیا به اخره کې تاله مونږ خور وکړو ښه یا شهزادګۍ را وکړه شهزادګۍ به دله الله پاک درکړي ښه زغم مه کوه ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام راځه خان تحصیله ګلبالي ښي کېنه ښه دی ګلبالي ښه دی څنګه ملک صاحب وایه که نه څنګه دې راپېښه وکړه یاره ملک صاحب یم دونه خوشحاله یم که نه دونه یم سخت کله پسه داسې شوی دی که نه ماشاءالله داسې شوی دی که نه چې بس قربان شم تلو بس منم دی که نه خان تحصیله منم دی نو ما وی که نه چې ملک صاحب دا ټیپر پکې ډېر ښه شوي ټیپر توبه مې دي داسې ټیپر ملک صاحب ته ګوره ملک صاحب دې خو ګوره زبردست یار زبردست نو خان تحصیله چې تا زما زړه وګټه که نه نو ملک سلطان هم دونه پاتې ملک نه دی ورشه لکه دې بوده ځان سره چې څومره د ټیپر وزني دومره ورسره سرو تله خان تحصیله ورده څه به یاد ساتې یاره ملک صاحب الله خو یې دونه ژوند درکړي دونه چې دا څونه یې درکړي دي زه ورده ورشه مله چې رانیستي ته غوسه شي څه زبردست سړی دی الو دا څومره غټ کور دی دا زه ته کوم ځای ته راوستمه ابو ووایم دا مې د تره کور ته راوستې خو زه حیران یم دا بنګله دا هڅو دا د کومې راغلې دا بس الله به ولې ورکړي ما ته صرف ویلو ستا د پلار په نیت کې فرق دی د هغه نیت ته به خدای پاک بله څه ورکړو مشران وایي که نه وایي چې کله بېوسي راشي
نو یې واده وکړه یاره کوټې نه ور وباسه نو یې پال به دې بدل شي نو ته د پردو کورونه دي پردي خلک د کورونه ایستلو او تکبر دې کوو اوس به راغلې که نه د خدای بې انصافه د خدای بې انصافه ستا لپاره مې لعنت کو کنه زما ستا لپاره مې ما لپاره خپل اخرت مه خرابوه ابو هېڅ پاسه ده هېڅ پاسه ده هېڅ نشته خو دا راته چې دا خولې به اوس پي کاکا ته څنګه سازېږي راځه ته راځه دا زما نه راوروسته دی د ده نه به زه نوره ترقیم کوم مخکې به زه خو چوستن ته لاړ شو ما ته معلومې ته مخکې شه دا ابو لعنتي څنګه نورې ناوخته یې راځه که نه داجی درغلم کاکا جي سلام علیکم وعلیکم السلام زما ابو ته څه وایي تا ته السلام علیکم همداسې ده څنګه الحمدلله ته ښه همداسې ده نور حالات ښه دي الحمدلله همداسې ده زه خو حیران یم ګاډې موټر دا لدین چراغ دی مونږ ته سره جانکړتیا خفه کېږه مه چې الله غواړي که نه نو نه درنګي او نه ساتي بس دا د الله خوښه وه چې ما یې مال او دولت راکړو ښه نو داسې چل دی اوس ته زما برابر شوې د څه خبرې نو که اوس ته ماله د لور رشته دې زما د ایزونه راکې نو اوس یې زه کوم یم په آیا کې به زما د کور وځي یعنې ښه به درنه نه شي هغه ورځ مې نه هېرېږي چې تا زه په خپل کور کې بېزته کړی وم او مخته دې نور یم که نه زه خو ملنګ سړی یم نه بدلېږم نه مې سترګې بدلېږي نه مې واسکټ بدلېږي نه مې کونډۍ بدله شوه هماغه شان یم ښه خان تحصیله دا قصه پرېږده دا راته ووایه چې دا هر څه تا ته میلو څنګه شو څنګه ته خان شوې الحمدلله زه د ملک زمیندار یم او سخت کال یې پسه شو ډېر زبردست و هغه کې مې دوه ټیپره ښکلي وکتل او یو مې له هغه زما نه خوشحاله شو منظور ته یې وایي داسې کار به وکړي چې دې څه به سره او سپین وتړي د ټیپرو سره او خان تحصیل له بیا ورکړي بس الحمدلله نن سبا رنګ راج یم ولې څه کې بې ویله کنده ګوري ولې شکه نو خوله دې ماته شه په هر ځای کې ټوپ کې نو دا رشته ته زما نه قبلې یم په حیا کې وځي او کو سره ته ووایم و ظالمه دولت خو د لاس خیري دی دولت خو زی راځي او غر که هر څومره لوی شي خو په سره یې لاري پرون ته خان وی موږ دلته غریبانانو نن موږ ستا مقابله کې یو بس تا نه هغه ورځ خیره شوه بس تقریر به راته نه کې راځه ابو ته ځه زه بس یا تره او یا پلار زه پکې فرق نه شم کولی زه به هم دلته یم بچې پلار پسې ځه وځه وځه زما پکې زه وځه که یې پیمان چې ګل راچوم دلته کېنه چې نه خو ته وشه خان تحصیل په ټیپرو داسې مالدار شو 1 کروڑپتی شو زه یاره زه به م وله داسې شي ملک له جوړ کړم داسې چې زه به اربپتي شم خان تحصیل به وروستو پرېږدم اوس په خپل کې زه به م جوړ کړم غمونه مه کوه خان تحصیله ګورو به داجی څه سوچ کوي ویم سوچ دا کوم بچي چې نن دې مور ژوندی وه او دا هر څه یې لیدلي وو څومره به خوشحاله وه خو بس د هغې په نصیب کې به نه ونو داجی د دې دنیا د 50 کاله زندگی هیڅ هم نه ده او بیا دولت خو زی راځي که هر څومره دولت هم درسره شي که خان دی او که غریب دی خو هم بس دغې دوه نیشتې ځای له ځي یا بچې کو دا سوچ چا کوو نن به م دا ورځ نه لیده خو دغه سوچ څوک نه کوي سلام علیکم خان تحصیله وعلیکم سلام وعلیکم سلام بیا څه رالې او ویمه دې له نیم راغلی د مشرانو خبره دی چې خر د خره کمي نو غوږ یې د پرې کوي ویل داسې کار دی که نه چې ټول عمر دې کارونه د خرو کړي دي نو اوس څه رالې بس خبرې ختموه ویم تا چې تا وله ټیپر وړو که نه او داسې تحفه مې وله تیاره کړې ده که نه چې تا ته به یې ښیم پاتې چې ځو څه ته ځو ملک له ښه ځه پس راځه دی بس تاسو لاړ شئ که نه ته راځه ته څه کې به دلته ډېرې خبرې مه کوه پته به دې ولګي راځه ګلبالي حاجی تا له مې رشته وکړه ها چې هېڅ غم ونه کې
یعنی پوزه خورې داسې ویلې شوه لکه چې څنګه په زیارت باندې شمني او مونږ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ملک صاحب السلام علیکم السلام علیکم خیر خدایا خو بس زمانه وړاندې کېږي نو اقا چتې ودرېږي په ځای نو وای کنه جانکټي څنګه مې راپېښه وکړه یاره وایم ملک صاحب جی تاله مې یو ډېره زبردست او نایابه تحفه راوړې ده ټول هیرې جواهرات دي دا وګورئ جي ډېر په دغه مې جوړ کړي دي ماشاءالله یاره جانکټیا هم د ملک سلطان زړه دې وګټه بس دې خو تر راغلی وم خفه کوم دی نه ګلبالي اوس زوی هغه ګفت ما دروړه خان تحصیل نور ښې که نه او خیر دی زه شکر چې ښې نو ملک صاحب نور حالات ښه دي شکر دی الله رحم خوښ دې شو ډېر یار ستا ګفت او زما به خوښېږي نه ما ګوره ډېر په مینه دا هیرې په دې کې ما ته پته ده ماشاءالله 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 دا والا جانکټیا دا چې ما څونه بهترین ګفت روړو که نه نو د هغې په عوض ما تاله د خپل زړه ته نږدې ګفت درکړه ټول عمر به یاد ساتې خان تحصیل دی او خلی ابو شا بڑا بے کنم کا کسی دی بگی وی وی خلق اور پلاس کې واخلي شي ګورونه خلق اور پلاس کې واخلي شي ګورونه من ګورونه لاس کې واخلو سری لمبي شي ملک صاحب ډېر پره انکتا